بسم الله الرحمن الرحيم إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل رواه البيهقي. دی حدیث کی دا مسئله دا چې دا غصه چې انسان بار بار کوي او بار بار غصه ورزي، معمولی خبره باندې اوچتیږي او اخلاصيږي، غصه ورزي او دا رد بدی وي، نو دا غصه د مؤمن د ایمان دسی خرابي، دا ایمان دسی خرابي لکه څنګه چې شاتو ته صبر بوټه ور پریوزی، هغه شات ټول بدبوی شي، خراب شي، څوک نشي خوړی. یو بوټی دی صبر، هغه چې کله پریوزی په غبین کې، نو هغه ټول غبین او شات کو یو ډرمی کنه هغه ټول خراب شي، بی خوند شي، به څوک نشي خوړلی، بدبوی کوي. نو دغه شانته دا غصه چې انسان لبار بار ورزي او ځان له غصه ورولي او دا رد بدیو کنزل او پوچوینا دا د ایمان سم خرابوي. بعضی ځوانان چې سحر کې راپاسيږي مونږ نه کړي او بس ردی بدی وي، کو څوک د خدمت وي، څوک د کار وي، بس سوچتيږي او اخلاصيږي او غړي وړي شروع کی، پلار او مور ته هم، خپل بیبي ته هم، ورونو خويندو ته هم. دا ډېر بد اخلاق انساني د الله بدی شي د انسان. لفظی معنی ته ګوره، ان الغضب یقینا غصه چدا غصه، ليفسد الايمان خامخا فاسدوی خرابوی ایمان لرا، خامخا خرابوی ایمان لرا. کما یفسد الصبر العسل، لکه څنګه چې خرابوي صبر بوټه العسل غبین لرا، صبر بوټه العسل غبین لرا. ان الصدق یقینا رشتیا ویل بر دانی کیدا، رشتیا ویل دانی کیدا، دروغ نه ځان ساته. وان البر یقینا نیکی چدا یهدی دا هدایت کوي الی الجنت فترب د جنت باندې انسان جنت تراکاږي. رواه مسلم. وان الكذب یقینا دروغ ویل فجور دا گناه ده، نافرمانی ده، فجور گناه ده. وان الفجور او یقینا گناهنا یهدی دا هدایت کوي الی النار فترب د اور باندې، لار خی انسان ته فترب د اور ته بدرا کاږي. ان الله بشک الله تعالی حرام کړی دی علیکم پتا سبانی عقوق الامهات، نافرمانی د میندو. میندې ذکر لی چې د پلار نو اکثر سړی شرمیږي ویریږي، دا میندې کمزوري دي، نو ځکه امهات ذکر کو چې دا غینا پرمانی هم کوي، غټه ګناه ده. ووعد البنات خخول د نونو، عربو با د اسلام نمخ کی نونه خخولی، نو دا الله حرام کړی دي، عظیمه ګناه ده. ومنع او منع کول پردی حق، دا الله حرام کړی. ومنع او منع کول پردی حق، چې چاله نه ورکه تا سره د ورور حق دی، د خور حق د سره دی په میراث کې، د ترور حق د سره دی، د گاونډي حق دی او تاغه نه ورکه. وهاتی او منع کړی دی الله تعالی غفتل د نه حق سیزو، چې ستا حق نه کیږي او سن خطه مال راکو مال راکو رپورټونم کې او داویم کې. وکره او بد غنلی دی الله تعالی لکم ستا سر پارا، وکره او بد غنلی دی الله تعالی لکم ستا سر پارا. قیل او وقال به پیدی خبری، قیل او وقال دی یو معنی کوا،
قیل او وقال بی پیدی خبری چې کوم خبره کې فائدہ نه دسی خبرې مکوا زکه ټیم ضایع کیږي په دې کې اره خبره لیکل کیږي نو ذکر د الله ولې نه کې بی پیدو خبرو په ځای باندې تلاوت تکینا تلاوت کې ډیر خوند دی ډیر مزه ده د الله کلام دی لوسه خوشاليږي وکثرت السؤال او ډیر تپوسنا دام الله بد ګڼلی دي وکثرت السؤال او ډیر تپوسنا بس هغه تپوس کوه چې هغه ته اشد ضرورت راشي چې یو خبره ته ضرورت نه راغلی داغه تپوسونه مکوا و اذاعه المال او برباد اول د مال چې سړی لوپری وکي و اذاعه المال او برباد اول د مال دا هم الله بد ګڼلی لفظی معنی ته یو ځلی بیا وګوره ان الغضب یقینا غصه چې دا ليفسد الايمان خامخا خرابوي ایمان لرا کما يفسد الصبر العسل لکه څنګه چې خرابوي صبر بوټه العسل غبین لرا کما يفسد الصبر لکه څنګه چې خرابوي صبر بوټه العسل غبین لرا ان الصدق یقینا رشتیا ویل بر نیکی دا و ان البر یقینا نیکی جدا یهدی دا هدایت کوي ال الجنه فترب د جنت و ان الكذب یقینا دروغ ویل فجور دا گناه دا و ان الفجور یقینا گناهونه چي دي یهدی دا لار خي انسان ته ال النار فترب دور یعنی ورته دی راکاږي دیوی گناه نفس بل گناه کې او د بل نفس بل گناه کې یو گناه انسان بلی گناه ترکاږي ان الله بشک الله تعالی حرام کړی دی علیکم فتاسوانی عقوق الامهات نافرمانی د میندو و وعد البنات او خول د نونو ومنع او منکول پردی حق چتا سروی او منکول د پردی حق چتا سروی وهاتی او غختل دنا حق سیز او غختل دنا حق سیز وهاتی غختل دنا حق سیز چستا حق نگی بسن ختی وکره او بد گنلی دی الله تعالی لکم استاسر فراقیل وقال بپیدی خبری وکثرت السؤال او ډیر تبوسنا و اذاعه المال برباد ول د مالونو بسته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك